درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته له مینه یوټیوب چینل څخه. افغان حکومت وایي د طالبانو نور بندیان به خوشي نه کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر نن رسنیو ته ویلي افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کولو خورا ترخه تجربه لري. د په وینا افغان حکومت د سولې او ثبات د راتګ په نیت 15,000 طالب بندیان خوشي کړل، خو دې مسلې نه یوازې دا چې جګړې کمې نه کړي بلکې لا یې اوږدې کړي. وحید عمر ویلي طالبان دا ځل د بندیانو د خوشي کولو لپاره هیڅ راز دلیل او توجیه نه لري، ځکه دغې ډلې پر ژمنو عمل نه دی کړی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ویل کیږي طالبانو له امریکا د بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. سرچینو ویلي چې طالبان له امریکا سره د حکومت او نړیوالې ټولنې له خوښې پرته د بندیانو پر خوشي کولو هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې دي. د ملي امنیت سلاکار په جنوب زون کې امنیتي غونډه وکړه. حمدالله محب د جنوب زون د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د پکتیا په 203 تندر قلي اردو کې امنیتي غونډه دایره کړه. ډاکټر محب په دې سفر کې د پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان وردګ، لوګر، غزنی او بامیان ولایتونو له ملکي او نظامی رهبرۍ او د 203 تندر قلي اردو له سرتیرو سره په کتنه کې د جنوب زون پر عمومي امنیتي وضعیت، ستونزو او حل لارو خبرې وکړي او ویل د طالبانو روانې جګړې مشروعیت بایللی او اسلامي نړۍ د افغان نظام عوامو خلکو پر ضد د طالبانو جنګ، خروج او بغاوت بللی دی. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل وایي د یوې میاشتې په موده کې به د دې ولایت هوایي ډګر څخه په ملي او نړیواله کچه الوتنې پیل شي. نوموړي زیاته کړې چې مرکزي ادارې سره په همغږۍ به د ننګرهار هوایي ډګر 9 کیلومتره رنوي هم جوړه کړي او په ملي او نړیواله کچه به الوتنو ته زمینه برابره کړي چې ورسره به د سوداګرۍ او بیلابیلو برخو کې لازم پرمختګونه رامنځته شي. د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په درېدو د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې هر څه ژر باید په دغه هیواد کې وربند ټینګ او دا هیواد د خبرو اترو له لارې تلپاتې سولې ته ورسیږي. دا څرګندونې د اسلامي همکارۍ سازمان مشر یوسف بن احمد السیمین د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي دي. السیمین څرګنده کړې چې وژنې، جګړې او تاوتریخوالی د اسلام د روحیې خلاف دی او په وینا یې دا پیغام باید له هرې ممکنې لارې ټولې نړۍ ته ورسیږي چې اسلام د ترور او وژنو نه بلکې د یووالي او دوستۍ دین دی. نوموړي ویلي چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو او د جګړې د پای ته رسیدو او وربند په اړه د افغان حکومت د دریځ کلک ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله لري چې د جو بایډن په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو نوی حکومت به پاکستان سره ښې د ملګرتیا اړیکې ولري. د جو بایډن د لوړې له مراسمو یوازې یوه ورځ وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د امریکا هر حکومت ته پاکستان مهم ارزښت لري او له پامه یې نه غورځوي. قریشي هیله ښودلې ده چې جو بایډن به د پاکستان او سویلي اسیا لپاره ځانګړې کړنلاره ولري او د کشمیر په مسله کې به د پاکستان لاسنیوی وکړي. شاه محمود قریشي ویلي دي چې د امریکا په شمول د نړۍ هیوادونه په دې پوهیږي چې پاکستان په سیمه کې د ژور اغیز لرونکي او یو مهم هیواد دی. سیاسي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي دوه څو اړخیزې اړیکې هم د پاکستان او هم د نورو هیوادونو په ګټه دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د نښتو پر مهال په هلمند، کندهار، بغلان، ننګرهار او ارزګان ولایتونو کې یو نوي طالبان وژل شوي او 44 ټپیان شوي. همداراز 19 کړۍ ماینونه هم شنډ شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي په دغو نښتو کې په کندهار کې 46 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان دي. بغلان، کندوز، لویه لار کې 9 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. ننګرهار کې 11 طالبان وژل شوي، په هلمند کې 21 وژل شوي او 14 ټپیان دي او همداراز بیا په ارزګان کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې پروسه ګواښي. اروپایي ټولنې په کابل کې د نورو ډیپلوماټیکو استازولیو په ګډون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د طالبانو له لوري روان تاوتریخوالی غندلی او زیاته کړې ده چې د جګړې دوام، هدفي وژنې او نور ترهګریز بریدونه د ډیموکراتیکو اصولو خلاف عمل دي او دا چاره د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کوي. خبرپاڼه کاږي سوله متقابل باور ته اړتیا لري او د همدې لپاره لازمه ده چې تاوتریخوالی کم او د سولې خبرو بریا لپاره هدفي وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې حکومت باید ټول هدفي بریدونه په کره ډول وڅیړي او نور د ورته قتلونو د مجازات مسؤلیت له منځه یوسي.
اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې د وروستیو هدفي وژنو مسؤل طالبان دي او دا ډله باید دا بهیر ژر تر ژره ودروي. دفاع وزارت ته د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن نومول شوی وزیر په نړۍ کې د امریکا د اوږدو جګړو پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. جیمز اسټین سنا جرګې ته په خبرو کې افغان جګړې ته په اشاره ویلي چې دا جګړه باید نوره ختمه شي او امریکایي سرتیري هم بیرته خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. نوموړي که څه هم د سرتیرو د وتلو روان بهیر په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی دی چې هر څه ژر باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یوه هوکړه وشي. په ورته وخت کې د بایډن د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی وزیر هم د افغان جګړې پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی، خو زیاته کړې ده چې دوی به هوکړه له سره وارزوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې که چیرته امریکا تړون ته راوګرځي دوی هم خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې کیږي. نوموړي د ټرمپ دوره نه یوازې د امریکا بلکې د سیمې او نړۍ لپاره توره دوره یاده کړې او زیاته کړې ده چې ټرمپ په سیاست نه پوهېده او ټولې پریکړې یې د عقدو له مخې کولې. روحاني په ایران کې ځینې کورنیو ستونزو ته په اشارې زیاته کړې چې په تیرو 4 کلونو کې چې په ایران کې هره بده پیښه شوې ده مسؤله یې امریکا ده. هغه ټینګار کړی دی چې بایډن پراخه سیاسي تجربه لري او د هیله لري چې نوموړی د ټرمپ تېروتنې اصلاح او د نړۍ سره روابطو کې مثبت بدلونونه راولي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د حیرتان مزار شریف اقنی او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې په تیره یو میاشت کې تر 2024 ټنه ډیر کرنیز او سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. د یادې ادارې په خبره په صادر شوو توکو کې حبوبات، وچې او تازه میوې شامل دي. د افغانستان د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران د حساب ورکولو پر مهال وویل چې حکومت په 1499 کال کې د 1500 میلیارد افغاني بودیجې څخه د 88% په لګولو بریالی شوی دی. هغه زیاته کړه چې له 306 میلیارد افغاني عادي بودیجې څخه 215.9 یعنی 90% او له 194 میلیارد پراختیایي بودیجې څخه څه باندې 161 میلیارد یعنی 83% لګول شوې ده. نوموړي کرونا وبا او ناامني د بودیجې په مصرف کولو کې د حکومت د پاتې راتللو عمده عوامل بللی دی. هغه وویل چې د دې وبا له کبله په 1499 مالي کال کې د 280 میلیارد افغاني عواید د راټولولو ټاکلی هدف ترلاسه نه شو او یوازې 120 میلیارد افغاني راټولې شوي دي. د مالی وزارت د مالی مرستیال په خبره په تیر مالی کال کې کرونا وبا سره د مبارزې لپاره پر ملي بودیجه 14 میلیارد افغاني اضافي لګښت راغلی دی. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه تر بیا او نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله په امان.